اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو نن درته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دوه خپل حدیثونه وړاندې کوم امید ده چې تاسو به خوښ شي ملګرو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د سړي لپاره دا ګناه کافی ده چې خپل مسلمان ورور ته سپک وګوري یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان لمخې چې د خپل مسلمان ورور ته هیڅ کله هم سپک نه دی کتل پکار نو مهرباني وکړئ د دې شی ډډه وکړئ یو خپل په لپاره حدیث ته چې د مسلم کې ذکر شوی ملګرو راځو دویم حدیث ته ملګرو دوستانو په دې دویم حدیث کې چې مسلمان لعنت ویل دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ثابت بن ضحاک رضی الله تعالی عنہ وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په مسلمان لعنت ویل داسې دی لکه د هغه وژل یعنی د مسلمان په چا کوم مسلمان ور باندې لعنت ویل داسې دی لکه هغه چې وژني نو مهرباني وکړئ په یو مسلمان هم لعنت مه وهئ ځکه چې کم یو انسان هم یو ځل هم کلمه ویلې وي نو هغه مسلمان وي نو دغه حدیث چې کوم دی دا په رواه البخاري ومسلم کې ذکر شوی ملګرو تاسو کتلی شئ نو ډېر په زړه پورې او ښکلي حدیثونه دوه چې تاسو ته مو وړاندې کړل نو امید دی چې تاسو به خوښ شوي وي د الله په امان